تکزاس سن انتونیو کې نویو راغلو کډوالو ته زیری. د NIST ښوونیزه اداره په پام کې لري چې نویو راغلو لپاره بیرته ښوونځي ته د ستنېدو تر عنوان لاندې د مرستو او منابعو لومړنی نندارتون ترسره کړي. دغه نندارتون ته ګڼ شمېر مرستندویه ادارې رابلل شوي چې د نویو راغلو کډوالو سره په لاندې برخو کې د وړیا منابعو پیدا کولو کې مرسته کیږي: د انګلیسي ژبې زده کړه، روغتیايي بیمې، د لویانو زده کړه، د دندو پیدا کول، د وړیا خوراکي موادو منابع پیدا کول، کور پیدا کول او له محلي غیر دولتي مهاجرتي ادارو ته د کډوالو معرفي کول. په دغه نندارتون کې هغو کورنیو سره چې زده کوونکي لري د ښوونځي وړیا بیکونه او وسایلو مرسته هم کیږي او په وړیا توګه د زده کوونکو د ویښتانو د اصلاح خدمات هم وړاندې کیږي. دغه پروګرام د اګست میاشتې په 9 نیټه د سهار له 10 بجو څخه د ماسپښین تر 2 بجو پورې ترسره کیږي. پته: بلو میل روډ 4625، د علمو ورک فورس سولوشن اداره 2 پړ.